ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کریختار منطق عادت او پاملرنه د تعلیم ام روغتیايي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان د لوی او پاک الله په سپېڅلي نامه د زړه ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې د ژوند ټولې چارې مو د بریالیتوبونو خوښۍ او کامیابیو ډکې تېرېږي د رڼا په لور ګرځئ مېز چې همیشه د بېلابېلو روغتیایي موضوعاتو په تړاو جوړېږي او هره اونۍ موږ تاسو ته د یوې روغتیایي موضوع په تړاو له قدرمنو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو خوشبختانه یو ځل بیا هم زه ظاهر الله ظهیر دا ځل د یوې نوې موضوع سره در شوی یم او غواړم چې په نننۍ خپرونه کې د روژې په مناسبت کې د متوازنې او سالمې غذا پر اهمیت باندې خبرې وکړو د درنو لیدونکو باید کم خواړه استعمال کړو څومره استعمال کړو او کوم خواړه اړین دي کوم خواړه ویټامین لري ډېری خلک چې په پیشنمي کې ډېره ډوډۍ خوري بیا له بېلابېلو دردونو سره مل وي نو څه کول پکار دي په همدې تړاو د کونړ ولایت د ولایتي روغتون د اطفال د برخې مسؤل ډاکټر صاحب رفیق الله زړسوان صافی مو په خپرونه کې مېلمانه چې په روانه موضوع باندې خبرې کوي ډاکټر صاحب لومړی راځو خپرونه پیلو تاسو د همکارۍ ښه راغلاست هم د روژې په مبارکه میاشت کې د سالمې خوړو څخه ګټه اخیستل که راته ووایي چې کوم خواړه باید استعمال شي بسم الله الرحمن الرحیم خواړه خو څو قسمه دي اول دا دي چې د وجود جوړونکي خواړه دي انرژي ورکوونکي خواړه دي دارنګه ویټامینونه دي منرالونه دي مایعات دي اوبه دي نو د دې ټول نه باید د سالمې روغتیا ساتنې لپاره استفاده وشي لکه د وجود د برخو جوړونکي مواد چې کوم دي دا پروټینونه دي لکه دغه کې چرګ راځي د مار غوښه راځي هګۍ راځي دال راځي لوبیا راځي نو دا خوراک چې د پروټینونه دي دا د وجود جوړښت کې رول لري همدارنګه شحمیات دي دا او کومه قندیات چې دي بوره ده او شکر دی ګنې دی نور دغسې ورته دغه دي مټایي دي یا نور مواد دي دا مطلب دغه پیدا کوي انرژي پیدا کوي دا هم مهم دي چې استعمال شي ځکه چې انرژي ته ضرورت یې په روژه کې ځکه چې انرژي نه د ضعف سبب ګرځي د لړزې سبب ګرځي د خپل فکر او سوچ د تمرکز خرابېدو سبب ګرځي چې انرژي نه حتی د بېحالۍ پورې خبر رسېږي چې د وینې ګلوکوز یا شکر کښته شي همدارنګې منرالونه ډېر ضروري دي په روژه کې ځکه چې دا هم په مختلفو ویټامینونه دي دا ضروري دي ویټامینونه هم مختلف لکه ګازر او ویټامین ا لري سترګو لپاره ډېر ضروري دي همدارنګې هګۍ چې دا کلشیم لري نور مختلف مواد چې دي دغسې منرالونه لري ماڼه سبزیجات چې دي دا اوس دغه لري اوسپنه لري دا وجود لپاره ډېر ضروري دي نو مطلب د دغې ټولو بخښونو نه باید حتمي په مناسبه اندازه استفاده وشي داسې هم نشي چې همیشه هره ورځ غوښه او داسې هم نشي چې همیشه سبزي وي نو هر یو بخش نه د څو بخشه خوراکونه چې ما ذکر کړه د دې نه باید لږه لږه استفاده وشي چې تر څو خپل وجود خپل هغه ورځني فعالیتونه مخکې یوسي ډاکټر صاحب قدرمن ډېره مننه همدا شی زموږ ډېری اورېدونکي زموږ خپرونه اوري او ټلویزیون به یې ګوري همدارنګه هغه دوستان چې کوم په یوټیوب باندې ګوري ډاکټر صاحب د متوازنې تغذیې اهمیت څه دی که دې باندې پوه شو د اهمیت د متوازنې غذا څه دی کله کې زموږ اورېدونکو ته رڼا واچوئ او اهمیت یې دا دی لکه ما چې مخکې هم ذکر کړه چې اوس یو خوراک ته همیشه کې هغه د وجود د چاغېدو سبب ګرځي وزن زیاتوي او یا یو کمزوری خوراک کې فرض که هغه سبزیجات همیشه استعمال هغه د وزن د کمېدو سبب ګرځي د انرژۍ د کمبود سبب ګرځي یا د شکر نه استفاده نه کوي د ګلوکوز نه استفاده نه کوي هغه هم د خپله د انرژۍ د کمبود سبب ګرځي همدارنګې یعنې هغه فعالیتونه چې د ورځې موږ سرته رسوو کوم کارونه کوي نو دې لپاره انرژي ضرور ده هم د دغې لپاره هم د خپل ذهني توازن د ساتلو لپاره هم د ناروغتیا په مقابل کې د یو څه لاسته راوړلو په هغې سره مقابلې په دپاره هم انرژي ضرور ده او هم خپل دا وجود چې خپل جوړښت ساتي خپل هغه وده کوي د دې لپاره هم دغه مواد ډېر ضرور دي بالکل ډاکټر صاحب قدرمن ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب پروژه کې د پیشنوي پر مهال باید کوم خواړه باید وخوړل شي
پیشنهاد په مهال خو باید هغه خواړه وخوړل شي چې مطلب لکه زیات ادامه کوي لکه فرض کا شیدې شولې غوړ لرونکي خوراک شو همدارنګه دانه لرونکي خوراک شو لکه وریجې شوه غنم ډوډۍ شوه همدارنګې لوبیا دال شو لکه دغه دې دپاره چې د انرژي تولیدوي او د ډېر وخت لپاره پاتې کېږي او ګلوکوز داسې دی چې دا د لږ وخت لپاره په وجود کې پاتې کېږي ژر په مصرف رسېږي ډاکټر صاحب مننه ډاکټر صاحب غواړم په دې هم پوه شو چې زموږ لیدونکي او لیدونکو ته هم واضح شي د روژه ماتي پر مهال ډېری خلک ډېر زیات باید د کومو خوړو استفاده وکړي کوم خواړه مهم دي او څنګه باید د خپل روژه ماتي وکړي کومې لارښوونې تاسې کوئ د ډاکټر په توګه تر څو هغه ویټامینونه هغه فایبر او هغه شیان چې باید په روژه ماتي کې وخوړل شي هغه څه دي او کومې لارښوونې تاسې کوئ مهرباني وکړئ د خوراک په رابطه خو باید زه دولت څخه دا غواړم چې یعنې دا بعضې بازار کې شیان خرڅېږي اچار بېکاره اچار خرڅېږي ډېر پخواني او خراب شوي اچار وي همداراز سرکې او دا مالګه مرچ دا دې نه باید استفاده زیاته ونه شي غوړ نه باید زیاته استفاده ونه شي د حد نه زیات همدارنګې د خوراکونو کې باید د روژه ماتي په مهال باندې یا چربانګي کې د مرچ مساله چټني سلاد سرکه اچار دا شیان نه باید پرهیز وکړی شي د دې په ځای باندې باید مایعات زیات استعمال شي تر څو د وجود د اوبو د کمښت سره مخامخ نه شي او ګلوکوز لرونکي خوراک استعمال شي د ماښام په دغه باندې خصوصا لکه خرما یو سنت طریقه هم ده او دا ډېر زر انرژي تولیدوي او په مصرف یې رسوي نو دغې باندې روژه شروع شي همدغه مایعات استعمال شي او غوښه باید پکې شامله وي هګۍ مستې دغه لبنیات باید پکې شامل وي ماښام روژه ماتي کې بالکل ډاکټر صاحب مننه خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب په روژه کې د مایعاتو اهمیت تاسې یاد کړه خو طبعا چې د روژه کې د چربا د پیشنوي څخه تر د ماښامه پورې موږ نشو کولی چې اوبه وڅښو نو دغه مایعات بیا د شپې اخیستل څومره پکار دي څومره اندازه او ډېری خلک بیا د مشروباتو ګټه اخلي چې خپله یو ډول ضرر رامنځته کوي ډېری خلک چې کله روژه ماته کوي ډایرکټ دغه تیزاب ګاز لرونکي مشروبات کاروي خپله مشروبات څومره زیانمنونکي دي او مایعات اخیستل په څومره اندازه باید سړی اوبه وڅښي د شپې چربان کې 5 ګیلاسه یا 10 ګیلاسه یا حداقل څومره مشخص وي که نه ظهیر صاحب ډېر ښې نقطې ته اشاره وکړه چې زموږ دې ورته توجه راواړوله مهرباني ډاکټر صاحب دغه مشروبات چې په اصطلاح کوکونه شو دغه فانتاګانې او شو یو ډیو دغه قسم چې دا ټول یعنې وجود ته ډېر ضررناک دي دې نه باید هېڅکله استفاده ونه شي د ساده اوبو نه استفاده وشي شربت نه استفاده وشي تقریبا دغه اندازه چې د 8 نه تر 10 ګیلاسو پورې باید استفاده وشي سره دی چې دا د وخت او حالاتو سره تړاو لري ځکه چې ګرمۍ کې زیاته استفاده کېږي یخنۍ کې کم استفاده کېږي او حمل لرونکي ښځې زیات استفاده کوي اوبو نه دا نور بیا کم کوي یا بعضې خلک فعالیت ډېره کوي ورزش کوي یا نور فعالیت کار کوي مزدوري کوي پس د ماښام نه نور کارونه کوي نو هغې کې هم مایعات بیا زیات استعمالېږي ځکه ستړیا منځته راځي نو حتمي د وخت او زمان او د عمر سره فرق لري د کم عمر کې لږ مایعات استعمالېږي زیات عمر کې زیات استعمالېږي خو په هر حال متوسط ډول د 8 نه تر 10 ګیلاسو پورې 12 ګیلاسو پورې استفاده وشي دا کافي مایعات دي ډېر مننه ډاکټر صاحب امیدواره مېرمنې او د شیدو ورکوونکي میندو لپاره باید د روژې پر مهال خپل تغذیه څنګه تنظیم کړي ځکه دوی شیدو ورکوونکي دي ټوله ورځ انرژي نه اخلي څه کول پکار دي د روژه ماتي وروسته دوی تر څو خپل ماشومانو ته شیدو ورکوي څه لارښوونه کول پکار دي دوی ته واقعي چې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې دغه میندې چې یا حمل لري امیدواره وي یا ماشوم ته شیدې ورکوي یا خپله ماشومان یا سپین ږیري خلک دا د تغذیې په برخه کې یعنې ډېر جدي پاملرنې ته ضرورت لري باید دې ته ډېره زیاته پاملرنه په کور کې وکړی شي دوی ته ټول هغه انرژیټک یا انرژي لرونکي شیان ورکړی شي چې هغه یعنې زیات کم ونیسي او مطلب استفاده ترې زیاته وشي اوس بعضې خوراکونه داسې لکه بسکټ شو یا کیک شو یا مټایي شو چې هغوی که زیات استعمال شي دا خپله مالګه ډېره لري غوړ ډېر لري او شکر هم ډېر لري
نو په ځای د دې چې نور خوراک دی وکړي نو دا مړښت منځته راولي یعنې نورو دغو ته ځای نه ورکوي په خېټه کې مړښت منځته راولي بیا انسان نشي کولی چې نور خوراکونه وکړي هغه مغذي مواد استعمال کړي دې ته پکار دی چې هغه مغذي مواد استعمال کړي چې هغه پروټینونه دي کاربوهایډریټ دي فایبر لرونکي خوراکونه دي شحمیات دي او سبزیجات دي همدارنګه منرالونه دي او ویټامینونه دي دا ټول په دغه کیله مڼه دغو کې شته دی دغه ورسره زیات استعمال کړي مایعات باید استعمال کړي ډاکټر صاحب ډېره مننه درنو لیدونکو تاسې همداسې به د ځلا ټلویزیون څخه د رڼا په لور ګرځئ میزګور یا په راډیو اورېدنه خپرونه کې غواړو چې د متوازنې سالمې غذا په تړاو تاسې لیدونکو او اورېدونکو سره معلومات شریکو ډاکټر صاحب خپرونه ته راغلی دی دی به هم په روانه خپرونه کې زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته د سالمې تغذیې په تړاو معلومات شریکوي تاسې لپاره خورا مهم دي تر څو په روژې رمضان میاشت کې په خاص ډول دغه کړنې عملي کړي ډاکټر صاحب په روژه کې د ناسمو خوړو د استعمال زیانونه څه دي د ناسالمو خواړې زیانونه څه دي خطرونه څه دي د څومره زیان اړولی شي خلکو ته ما درته وویله چې دا مختلف خلکو دپاره مختلف خواړه لکه زیانونه ورسوي فرض کا یا خوراک فرفوري ده خوراک د حد نه زیات وکړی شي باید د دې نه جدي ځان وساتلی شي په معده باندې بوج کېږي نور اوس یو ناروغ دی فرض کا فشار تکلیفوي باید د مالګې نه بیخي استفاده ونه کړی شي یا څوک د وینې غوړ لري باید د غوړ نه استفاده ونه کړی شي همدارنګه د شکر ناروغان چې دي باید هغه ګلوکوز کم استعمال کړي د زړه ناروغانو دپاره دغسې بعضې خوراکونه دي چې هغې نه استفاده ونه کړی شي معدې ناروغان اوس مرچ مساله دغه شیان چکني سلاد سرکه دا شیان اچار دا باید استعمال نه کړی شي بالکل ډاکټر صاحب ډېره مننه ډاکټر صاحب په روژه کې د کمو خوړو یا نه خوړو زیانونه څه دي ډېر خلک وایي زه اشتها لرم ګجرات ته مې هم په روژه ماتي کې هم چې په پشنمي کې په پشنمي کې ډېر خلک همداسې چې عموما کې اورو یا یې ګورو و چې بیخي تېرېږي مینه دا خپله څومره زیان لري لومړی پشنمي باندې خبر بیا په روژه ماتي خبرې وکړو واقعي چې دا روژه مو اوس داسې را روانه ده یخنۍ ته را روانه ده په یخنۍ کې موږ داسې مشران نه اورېدلي چې په چربانګیا به چا نه کوو چې صرف اوبه به یې وڅښلې چې ثواب مې وشي چې چربانګیا وشي نو خوراک به یې نه کوو ځکه ورځې به ډېرې لنډې وي نو مطلب هغه د دغې په وجه به چربانګیا نه کوو نو دا زیانونه لري ځکه چې چربانګیا ونه کړي خوراک ډېر کم وکړي دا حتمي انرژي د کمښت سره مخامخ کېږي خپل ورځني فعالیتونه هم سرته نشي رسولی خپل هغه فکر هم نشي تمرکز کولی ځکه چې یو کار کوي فعالیت کوي هغې دپاره فکر کوي دا هم انرژي غواړي همدارنګې دی د یو قسم له د یخنۍ لړزې سره مخامخ کېږي حتی د ګنګسیت ته ځي بېحالۍ ته ځي د وینې شکر چې کته شي یا ګلوکوز کته شي انرژي په لاس کې ونه لرو نو بل دا دی چې الحمدلله ټول مسلمانان یو د اسلام په دین مو ایمان راوړی دی بل هغه نفلونه عبادتونه دا ټول هم په انرژۍ باندې کېږي که تا خوراک ونه کړې خو ته هغه نفل هم نشي کولی تلاوت هم نشي کولی بل عبادت او نیک کار هم نشي کولی نو د دپاره دا ډېر ضرور دی چې باید خوراک وکړي بالکل ډاکټر صاحب قدرمن مخکې هم تاسو یادونه وکړه که څه هم چې د روژې ورکوونکو مې یادونه وکړله زاړه خلک څنګه کولی شي چې د روژې پر مهال متوازن تغذیه وساتي دوی دپاره هم باید خپله دوی داسې اضافي خوراکونو بېکاره خوراکونو نه باید استفاده ونه کړي او ما چې وویله چې دغسې دوی د پروټیني خوراکونو نه هم استفاده وکړي سبزیجاتو نه هم وکړي مېوې نه هم وکړي او مایعات هم باید استعمال کړي شامل لرونکي خوراک هم باید یو اندازه وکړي کم اندازه مالګه کم استعمال کړي ځکه دوی د فشار د تکلیف سره اکثر مخامخ وي یا خطر سره وي او دې ته باید جدي پاملرنه په کور کې وکړی شي ځکه ما مخکې وویله چې د زاړه خلک او ماشومان او امیدواره میندې او حمل لرونکي میندې او هغه میندې چې ماشوم ته تی ورکوي نو دا ډېر مهم قشر دی د کورنۍ او ټولنې چې باید دې ته جدي پاملرنه وشي بالکل ډاکټر صاحب د روژې پر مهال د ستړیا سردردي د وینې ټیټ فشار څخه د مخنیوي لپاره باید کومه لار څخه سړی ګټه واخلي واقعي چې همدغه د یو وجه د چربانګي نه کولو دغه هم ده چې د فشار هم ښکته کېږي نو دغه د دې ټولو دغو دپاره دا دی چې باید
کامله غذا واخیستلی شي چې نه کمه وي او نه ډېره وي، هم ماښام کې هم چربانګي کې، ځکه چې زیات خوراک هم د وجود د چاغوالي سبب ګرځي او د ناراستۍ سبب ګرځي او په معده باندې بوج راځي او که کم وشي هم فعالیتونه سرته نشو رسولی. ډاکټر صاحب ډېره مننه. ډاکټر صاحب آیا په ورزش کولو پروژه کې مناسب دي او که نه، او که وي نو څه وخت یې غوره دی ورزش د یو هغه خلکو لپاره چې وزن یې ډېر وي؟ البته واقعي چې ورزش د ماښام لمانځه نه وروسته یا د چربانګي نه دغه پښمني نه وروسته هم کولی شي چې سړی لږ مزل وکړي او هغه څه خوراک چې کړی لږ هضم شي، او د ماښام لمانځه نه وروسته هم ماخوستن لمانځه نه وروسته ورزش لپاره مناسب وخت دی، باید یو څه فعالیت وکړي، داسې نه چې دستي ویده شي او سملي او هماغسې په معده باندې مې بوج راځي. ورزش داسې کوم وخت نشته دی په ژوند کې چې موږ وایو چې ورزش لکه باید ونه کړی شي. ورزش ډېر ضرور دی، هر وخت په کار دی، که روژه که بوزئ، خصوصا د خوراک نه وروسته باید ورزش وکړی شي چې هماغه هاضمه کې هم رول لري او د وجود په رغونه کې هم رول لري او ناروغ یعنې هغه انسان تر و تازه ساتي. ډاکټر صاحب مننه. د روژه د بدن پر روغتیایي او هاضمي سیستم باندې څه اغېزه لري؟ هاضمي سیستم او په روغتیا باندې بله بله واقعي چې روژه د الله پاک یو امر دی او مسلمان په دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي چې حتی موږ اوسه پورې به د انسانانو په ذهنونو کې هم نه راغلي. واقعي چې روژه ده چې دا د وجود ذهن تازه کوي، ذهن ته سکون ورکوي، د خفګان ناروغان، د سټرس ناروغان چې موږ ورته وایو، د ژور خفګان ناروغان، د انزایټۍ ناروغان یا د ویره لرونکي ناروغان، دې ټول لپاره روژه ډېره مهمه ده. دوی دې کې د یو قسم خوشحالۍ احساس کوي. د شکر ناروغ لپاره مهمه ده ځکه چې شکر یې پکې کنټرول وي. د فشار ناروغ لپاره دغسې مهمه ده ځکه چې د مالګې استعمال پکې کم وي او خوراک پکې کم کېږي، نو هغه دغسې فشار کنټرول وي. همدارنګه څوک د وینې غوړ لري، د هغې دپاره ډېره مهمه وي ځکه چې غوړ مصرف پکې کمیږي، خوراک پکې کمیږي، نو هغه غوړ لاسته نه راځي. بل دا ده چې کوم د غوړ هغه ذخیرې هغه هم په روژه کې یعنې په مصرف رسېږي، هغه ذخایر هم د منځه ځي. بل هغه نور اضافي فضله مواد چې په وجود کې په وینه کې وجود لري، په اصطلاح زموږ د طب په اصطلاح باندې ډیټوکسیفیکیشن منځته راځي، هغه د وجود څخه وځي او خپله ډوپسي چې ورته وایي چې مطلب دا وجود خپل یو جوړښت برابروي په دې روژه کې. او همدارنګې د زړه ناروغانو لپاره ډېر مهم دي چې هغوی هم په دې کې یعنې د هغوی طبیعت پکې برابر وي. ډاکټر صاحب صافی د روژه ماتي پر مهال طبیعي خواړه کم یو دي چې مهم دي او تر ټولو ګټور خواړه طبیعي، ځکه موږ تاسو کله کله وایو چې ځینې خلک وسته لري چې تاسو یادونه مو کړله اقتصادي ستونزو سره مخ دوی نشي کولی چې غوښه یا مثلا نور داسې طبیعي خواړه چې هغه بېوزله کورنۍ هغوی کوم خواړه استفاده شي کولی؟ او طبیعي خواړه هم موږ ته وایو چې یعنې په خپل قدرت باندې جوړ شوي او په خپل لاس جوړ شوي په فطرتي ډول جوړ شي، مطلب پروسس پرې نه وي دغه شوي، کوم کارخانه باندې نه جوړ شي او کیمیاوي مواد ورسره نه یوځای شوي، د تعقیم او غیر تعقیم شرایط پکې مطرح نه وي، نو دغه ټول خواړه د وجود لپاره مهم دي په نسبت د هغې خوړو چې هغه په کارخانه کې جوړ شوي، هغې کې لاس وهل شوی، هغې کې کیمیاوي مواد یوځای شوي د نه خرابېدو په خاطر باندې، یا په هغې کې مالګه زیاته شوي، غوړ پکې حتمي زیات اچول کېږي. نو طبیعي خواړه دا نور ټول طبیعي خوراکونه دي، لکه فرض که سبزیجات شو، همدغه میوه شوله، غوښه شوله، کب شو، چرګ شو، د چرګ غوښه شوه، همدغه لوبیا، دال، دا ټول طبیعي خواړه دي او دوی نه په یعنې په خپل مقدار باندې یعنې په خپل اندازه باندې چې د هر یو نه باید برخه پکې شامله استفاده وشي، نه صرف د یو خوراک نه چې همیشه یو خوراک سړی استعمال کړي، یعنې هغه په ځای دی چې وجود ته ګټه ورسوي، وجود ته تاوان رسوي. ډاکټر صاحب ولې ډېری خلک د روژه ماتي پر مهال درانه او غوړ لرونکي خواړه نه خوري یا ونه کړی شي؟ دې لامل څه دی؟ یا ځینې خلک یې خوري، ځینې بیا هغه ورسره ښیي، ریاکشن ورسره ښیي چې معده باندې بوج راځي. نو دا یا د دوی هغه ډېر خوړل ډوډۍ ده که نه، یا دوی خپله یو ناغېړي کوي چې باید حداقل په روژه ماتي کې دومره خواړه وخوړل شي چې معدې کې ځای شي؟
واقعي چې هغه جواب ته خپله بېرته وویله چې دا په یو ځل باندې پرخوري یا په یو ځل باندې خوراک زیات کول خپله وجود ته زیان رسوي. یعنې که روژه ماتې کیدی هم باید سړی که ډېر وږی یعنې په خپل اندازه باید خوراک وکړی شي، ځکه زیات خوراک د فشار د جګوالي سبب ګرځي او همدارنګې په معده باندې بوج راځي، زړه بدوالی پیدا کېږي، کانګې پیدا کېږي، حتی دروند خوراک سره قبضیت پیدا کېږي یا بیکاره خوراک سره زیات خوراک سره اسهالات پیدا کېږي، ځکه چې دلته انرژي اسهالاتو سره هم ضایع کېږي. او بل د هغه کومه تداوي او دغه چې مخکې په روژه کې کېدل هغسې په روژه کې بیا نه کېږي، لکه 3 وخته ګولۍ خوراک او خپل وجود یعنې انرژي نشي تولیدولی. نو دا ټول ضرورونه دي چې وجود ته پېښوي. ډاکټر صاحب صافی کوچنیانو سره په روژه کې باید څه ډول چلند وشي، ځکه دوی خپله خوارځواکۍ اخته کېږي. ډېری کورنۍ موږ تاسو په دلته ژوند کوو، موږ ته پته ده، نو دوی ته بیا هماغه پیشنوي کې که ډوډۍ او ماښام ډوډۍ کې ورسېږي، بیا د غرمې او داسې نور ډوډۍ پاتې کېږي منظمه نه وي. په کورونو کې موږ تاسو ټول شاهدان یو. خپله دغه د ماشومانو لپاره څومره خطر جوړوي چې دوی په خوارځواکۍ اخته شي، یا کورنۍ باید څه وکړي حداقل د ماشومانو لپاره په غرمنۍ تیاره کړي. ډېری کورنۍ چې هماغه پیشنوي وکړي بیا شنې پاتې بیا د چای او یا د بسکېټ، دا خپله د کوچنیانو لپاره البته تاسې دغه برخه ډاکټر یاست، څومره د دوی په خوارځواکۍ باندې اغېزه کولی شي او ستونزې سره مخ کولی شي؟ واقعي چې زه خپله روزمره زه ماښام ته لنډ کور ته ځم، په دې ماشومان ګورم چې کور نه باید راایستلي، دا یو ناوړه عمل دی. ماشومان چې هغه باید صله رحمي ورسره وشي، په هغې فیرزو وشي تر څو خوارځواکۍ سره مخامخ نه شي. نه هغوی د روژه ماتې وخت کې بار ته راوباسي، داسې باید ونه شي. دوی ځان سره په یو دسترخوان باندې کېنولی شي، فرق ونه شي چې بر سر ته کېنه، لر سر ته کېنه، د مشرانو سره کېنول شي. کوم خوراک چې مشرانو ځان ته تیار کړی وي، ښه خوراک وي، باید هغه ماشوم هم وکړي، ځکه چې د لویانو نه ماشومان یعنې تغذیې ته ډېر ضرورت لري او ډېر پاملرنې ته ضرورت لري. ډاکټر صاحب ډېره مننه. ډاکټر صاحب مېرمنو لپاره ستړیا وي، دوی په کور کې کارونه کوي، اشپزي کوي، ځینې چلندونه موږ ګورو چې هغوی سره ناسم چلند کېږي یا ونه غوسه کېږي یا په خوړو کې څه کم څه ډېر، که څه هم دا موضوع د ارواپوهنې د برخې اړه لري، خو تاسې هم کله کله داسې څه ګورئ. نو څه باید وکړي د کورنۍ کې مشران یا د ژوند شریکې خاوند دی، حداقل چې مېرمن ټوله ورځ دی هم روژې کارونه یې کړي، ستړي یو څه غلطي رامنځته کېږي یا سم اشپزي نه کېږي یا غوسې کوي، د دې لپاره ستاسې د مخنیوي پیغام څه دی چې ولې دغسې کارونه باید مخه ونیول شي؟ دوی ته زموږ دا پیغام دی چې اسلام مبارک دین موږ ته یعنې داسې کومه نقطه نه ده پرېښې په عملي ژوند کې چې هغه یې نه ده تشریح کړې. یعنې په دغې کې هم اسلام خپله په دې باندې دغه کوي چې تاسو باید ښه اخلاق وکړئ، ښه رویه وکړئ، د خپل څنګ ملګري سره، د خپل ګاونډي سره، د خپل کلي کس سره، کلیوال سره، د خپل جومات کس ملګري سره، د خپل مکتب ملګري سره. نو مطلب دا دی چې واقعي تاسو ورته اشاره وکړه چې یوه زنانه په کور کې یوه زنانه وي، دغسې 10-12 بچیان وي او دغې ته تیاری کول دا ډېر مشکل کار دی. خوراک پخول، برابرول، چای کول، شوګیر کول، یعنې د دې کې حتمي کار زیاتي، غلطي هم پکې راځي، یو څیز کې به مالګه زیاتېږي، غوړ به زیاتېږي، بل منګي به راځي، یو څه مشکل به وي. نو باید خاوندان یعنې په هغې باندې قهر او غوسه ونه کړي او هغې سره ډېر ښه نیک چلند وکړي او د اسلامي اصولو په مطابق ورسره چلند وکړي. او اوس نه کېږي همکاري مو سره شي کولی، دا غیب به نه ځي ډاکټر صاحب. او هېڅ غیب نه دی، ثواب دی پکې. او بل دا دی چې خپله به هغه هم د رواني دغه نه بچي او ته به هم یعنې په هغه سوچ، ځکه چې بل سره شور وکړه، په بل دې ګزار وکړه، نو ته خپله د یو قسم جوړ خفګان سره مخامخ کېږي، ځکه ښځه او خاوند خو یو بل نه راغون نشته دی. نو باید ډېره جدي پاملرنه دغې نقطې ته وشي. بلکل. ډاکټر صاحب قدرمن، ډېری خلک د روژه ماتي پر مهال ډېر زیاتې اوبه څښي، ډېر زیات بیخي دا نفس یې لږ شي چې بیا خپله دا دوی نه ډوډۍ نه شي خوړلی، بیا وایي چې زړه مې بد کېږي او دومره اوبه څښي چې بیخي نو ډوډۍ بیخي خوړلې نه. د دې چارې د مخنیوي لپاره ستاسې نظر څه دی؟ څه باید وشي چې حداقل څومره اندازه اوبه وڅښل شي روژه ماتي پر مهال، بیا ډوډۍ ترې پاتې وي، بیا پیشنهاد بیا هم اشتیانې وي، بیا ټوله شپه لمونځ کوي که تراویح کوي، بیا هم وایي چې زه نشم کولی ځکه خېټه مې ډېره ډکه شوې ده. نو دا کړنه څنګه کړنه ده؟ واقعي چې پرخوري یا د ګېډې ډکول د حد نه زیات خپله ګېډه پټ شي او د فعالیت نه او د عبادت نه یې وباسي،
نو باید دغه تجدید پاملرنه وشي. ما مخکې ذکر کړه چې مطلب د 8 نه واخله تر 10-12 ګیلاسو پورې باید اوبه وڅښلی شي نظر په ضرورت باندې. د دې نه زیات یو وڅښل اوس په ځان باندې بوج راوستل او بیا یې حتی کاندې کوي بدوالی ورته پیدا کېږي او یا دا چې اوبه دومره زیاتې وڅښي چې هغه د خوراک ځای پکې ورک شي. نو دا هم یو اوبه دي بېرته ضایع کېږي، اضافي اوبه خو د وجود نه وځي، خو په ځای د دې چې هغه ته نور مغذي مواد ځای ونیسي په معده کې د اوبو نه ډکه کړي، دا خپله ده ته نقصان کوي. بالکل ډاکټر صاحب ډېره مننه چې سره یې درنو لیدونکي به هم په تمه یي ځکه زموږ خپرونې هم اوږدې شوي دي رسېدلي دي. ډاکټر صاحب ډېری خلک چې نشه یي توکي کاروي دا یې ښه میاشت چې د څو دغه ناوړه عمل له لاس واخلي نشه یي توکي استعمالوي که هغه هر ډول نشه یي توکي بیا ډېرې بیا په دې چې څه ماښام شي نو هغه د روژه ماتې وروسته ډایرکټ دوی خپل عمل ترسره کوي چې کوم نشه یي توکي کاروي. ستاسو پر نظر هم د اسلام له نظره هم دغه روژه مبارکه وشي هم د صحت لپاره نشه یي توکي څومره ناوړه زیانونه لري او د مخنیوي لپاره یې هم دا میاشت چې باید پرېږدي. واقعي چې د روژې مبارکه میاشت کې ډېر خلکو همداسې پرېښي دي موږ اورېدلي چا نوسار کول نوسار پرېښي، چا سګرټ کول سګرټ یې پرېښي، ځکه چې دا یو داسې د تمرین میاشت ده. نو دې کې باید زموږ په ټولو باندې غږ دی چې باید د دې نه لاس واخلي. زیانونه یې سخت زیات دي، هم ټولنیز زیانونه لري، هم وجود ته تاوان لري، هم ټولنې ته تاوان لري، هم اقتصاد ته تاوان لري. دا ټول زیانونه که په دې تفصیل باندې لاړ شو نو مطلب وخت به رانه ضایع شي خو ټول تاوان دی. حتی د ذهن د خرابوالي سبب ګرځي، د عبادت نه کولو سبب ګرځي او خپل تمرکز نشي ساتلی. انسان خپل تمرکز ونه ساتلی شي نو هغه به څه عبادت وکړی شي، یو چا سره به څه سلیقه باندې خبرې وکړی شي. نو میده چې یو جنګونه کوي، یا به بس مرګونه ترې کېږي، یا به نور مشکلات ورته راپېښېږي. بالکل ډاکټر صاحب د چاغښت د وزن د کمولو لپاره کوم خوراک باید مراعات شي تر څو دغه رمضان میاشت کې ډېری خلک چې هغوی وزن ډېر زیات لري غواړي چې وزن یې کم شي نو وخت نه بریالي کېږي یا ورسره دغه نه نو بیا روژې میاشت ډېری خلک وزن ډېر زیات وي کډېږي ځورېږي د خپل ډېر وزن نه چې هغه ورته نور روغتیایي مشکلات هم پیدا کوي. ستاسې نظر څه دی باید کوم خواړه وخوري تر څو وزن یې کم شي؟ واقعي چې د روژو په پیدو کې ما دا ذکر نه و هېر شوی خو دا هم یوه غټه لویه فایده ده چې د وجود وزن ورسره کمېږي. د زړه ناروغانو لپاره هم دغه فایده کوي، د شکر ناروغانو لپاره هم فایده کوي. واقعي په دې میاشت کې یوه لویه فایده هم دغه ده چې چا وزن زیات وي نو هغه کنټرولولی شي. باید ساده خوراک نه استفاده وکړي، د شحمیاتو نه استفاده ونه کړی شي، د غوړ لرونکي خوراک نه، د مالګې نه پرهېز وکړی شي. نو دغه سره وزن او ورزش ورسره وکړی شي، فعالیت وکړی شي، دغه سره وزن ښه کوي. ډاکټر صاحب ډېره لوکسې شیبې هم دي. دا ډاکټر صاحب بازاري ځینې شیان دي چې مشخص به نه شي یادولی خو ځینې خواږه چې په روژه کې خوړل کېږي یا دې خوړل څنګه دي صحي دي نه صحي دا خو معلومه نه ده خو بیا هم څومره اندازه باید وخوړل شي. همدارنګه ځینې نور مواد چې پوډري شو خوړل کېږي یا نور شیان خوړل کېږي بازاري شیان چې هغه سره شوي وي هغه صحي نه وي خپله تاسو د دې مخنیوي لپاره څه نظر ورکوئ؟ واقعي چې دا دولت وظیفه ده چې د دغې مخه ونیسي. ډېر خواړه دي په بازارونو کې دغسې قندي مواد دي پروسس نه تېر شوي وي. اچار هم ډېر زیات مختلف ډول اچار دی یو قسم نه دي نو ډېر کم داسې اچار به چې هغه داسې صحي وي. نور نوم اچار نه باید ځان وساتلی شي. حتی د ملاوټ هم دې وخت کې میاشت کې بیخي زیاتېږي په هر شي کې که شیدو کې که نورو خوراکي توکو کې دا زیاتېږي. ماشومان باید په دې میاشت کې یا د دې میاشت نه وروسته هم ماشومان باید پاپړ او چنچور امچوري دا شیان په بازار کې سخت زیاتې دي چې د ماشوم وجود ته ډېر زیات زیان رسوي. دې نه باید ځان وساتلی شي، ماشومان ته وساتلی شي، هغې ته خپله خوراک او دغه کور ته راوړلی شي. یو صحي خوراک وي او برابر خوراک وي نو هغه ورته باید کور ته راوړلی شي. زه دې چې هغې ته روپۍ ورکړی شي او په بازار کې دغسې بېکاره خوراک وکړي. ډاکټر صاحب ډېره مننه که زموږ خپرونې ته راغلی دی او موږ سره خپرونه کې ګډون وکړه څه پیغام ورکوئ په وروستیو کې زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته؟ واقعي ستاسو هم مننه. زموږ غټ پیغام همدغه دی چې خپرونه مو
واورېده وم کتله نو په دغه خبرو باندې عمل وکړئ نو واقعي تاسو ته به ډېره زیاته فایده وکړي. ډېر مننه. د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو ډاکټر صاحب نه ډېره مننه کوم. تاسو درنو لیدونکو هم مننه کوم چې راسره وئ. درنو لیدونکو موږ ټول داسې مسلمانان یو د روژې مبارکه میاشت ده. موږ ټول باید خپل صحت ته ډېر زیات پام وکړو او همدارنګه دې ته چې یو بل یادونه غواړم وکړم خپل ټول همسایګان یا کلیوال مو پام کې ونیسئ که ځان لپاره خواړه تیاروئ هڅه دا وکړئ چې د بل مسلمان لپاره هم په نظر کې ونیسئ. ډېری ځوانان چې نشه یي توکي کاروي د هغوی لپاره دا الهي برکتناک میاشت تر څو خپل عمل پرېږدي او د خپلې کورنۍ سره یو ځای هغه خواړه چې دوی لپاره تیارېږي استفاده وکړي او د ټولو ناوړه عملونو نه لاس واخلي. زموږ ستاسو لپاره همدا د روغتیا میاشت ده تر څو خپل صحت پکې وساتو او هغه سالم خواړه چې زموږ ټولو لپاره مهم دي هغې نه ګټه واخلو. درنو لیدونکو هیله مو دا ده چې خپل خواوشا کې غریبان او ولسونه مو هم په نظر کې ونیسئ او د هغوی لپاره هم یو څه ډالۍ کړئ. دا وه زموږ د دې یوې خپرونه چې ما ظاهر الله طاهري او زما تخنیکي همکار هارون درود وړاندې کړه. تر بیا بلې خپرونې پاک او مهربان خدای سپارو. ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړې ښکار ورته عادت او پاملرنه د تعلیم ام روغتیايي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان